د یهودو په مولیانو کې یو مولا راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی یا محمد اے محمده صلی الله علیه وسلم انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع په تورات کې موږ دا خبره موندلې ده چې الله به د قیامت په ورځ دا ټول اسمانونه په یو ګوته کې راټول کړي والارضین على اصبع او د ځمکې به ټولې په یو ګوته کې راټولې کړي والشجر على اصبع او دا ونې به ټولې په یو ګوته کې کړي والثرى على اصبع او دا خټې او خاوره دا به ټوله په یو ګوته کې کړي وسائر الخلق على اصبع او دا باقی مخلوقات به ټول په یو ګوته کې کړي فيقول نبي ابوي انا الملك زبا چايما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو غاخونه مبارک مخکاره شو ولی تصدیقا لقول الحبر د دې مولا د دې يهودي دا خبره رښتینه ونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی خندل یا و دغه شاندا زمونږ رب دې سي کوي